دا کومو خلکو چې د قربانۍ اراده کړې ده او د قربانۍ د کولو نیت یې کړی دی، د دې په باره کې په حدیث کې راځي د ام سلمې رضی الله عنها په روایت باندې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا دخل العشر کله چې د ذوالحجې د میاشتې دا 10 ورځې داخلي شي، یعنی د ذوالحجې د میاشتې د اولنۍ ورځې نه واله تر دا 10 ورځې د اختر د ورځې پورې دا ورځې چې کله داخلي شي و اراد احدکم ان یضحي او په تاسو کې یو کس داسې دی چې هغه د قربانۍ اراده کړې ده، نو فلا یأخذ من شعره ولا من اظفاره شیئا، دغه سړی او دغه زنانه دی خپل ویښته نه کټ کوي، د خپلې ګیري ویښته دې نه کټ کوي، د خپلو بریتو دارنګې د خپله سر ویښته دارنګې نور د بدن زیتي ویښته دا دې نه کټ کوي، ولا من اظفاره شیئا او نه دې خپل نوکونه کټ کوي تر دې پورې چې دا سړی قرباني وکړي یا دغه زنانه قرباني وکړي. نو دا 10 ورځې چې کله داخلي شي تر د قربانۍ د ټیمه پورې د قربانۍ د کولو پورې په دې 10 ورځو کې برید کټ کول یا ویښته کټ کول یا ګیره کټ کول یا د بدن نور ویښته کټ کول د دې نه اجتناب او ډډه کول پکار دي. الله دې زموږ او ستاسو ټولې قربانۍ قبولې کړي او دا پیغام خپلو ملګرو سره شریک کړئ د دې لپاره چې د 10 ورځو د شروع کېدو نه مخکې دا پیغام ډېرو خلکو غوږونو ته ورسیږي او په دې باندې عمل وکړي. جزاکم الله.